بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر میر علي سادات یم او غواړم چې د افغانستان د طب د پوهنځیو زده کوونکو ته د باکتریالوژي یو وړوکی پریزنټیشن چې د باکتریاو کلاسیفیکیشن د ګرام سټین له نظره دی په خلاصه ډول وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې د ګرانو ډاکټر صاحبانو دغه پریزنټیشن خوښ شي او د دوی د استفادې وړ وګرځي. مخکې له دې چې په مشخص ډول د باکتریاو په ارتباط خبرې وکړو، مهمه ده چې د ګرام سټین او اسید فاست سټین په ارتباط یو څو عمومي معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، د مختلفو باکتریاو سیل وال، سیل ممبران او اوټر ممبران د مختلفو موادو څخه جوړ شوی، مثلا پیپټیډوګلایکان، لایپوتیکویک اسید او لیپید ا، چې زیاتره وخت د دغه باکتریاو پاتوجینیسټي د دغه موادو څخه رامنځته کیږي او دغه مواد د مختلفو رنګونو سره مختلف تعامل ښیي. که چیرته په باکتریاو باندې کریسټل وایلټ او ګرام ایوداین رنګ اضافه شي، باکتریاوې پرپل یا بانجاني رنګ اخلي، چې دغه مرحله په لابراتوار کې صورت نیسي او کله چې ورباندې اسیتون اضافه شي یا الکول اضافه شي، نو بعضې باکتریاوې دغه پرپل یا بانجاني رنګ د لاسه ورکوي او بعضې په خپل ځان کې ساتي. د دې څخه وروسته په دې باکتریاو باندې د سفرانین رنګ اضافه کیږي. هغه باکتریاو چې په خپل د کریسټل وایلټ رنګ د لاسه نه دی ورکړی، هغوی هماغسې په پرپل یا بانجاني رنګ باندې پاتې کیږي، او هغه باکتریاو چې د اسیتون یا الکول په نتیجه کې پرپل یا بانجاني رنګ د لاسه ورکړی، اوس پینک یا ګلابي رنګ اخلي، چې دغه پینک یا ګلابي رنګ د سفرانین دی. نو په نتیجه کې ویلای شو چې د ګرام سټین نه وروسته کله چې باکتریاوې په پرپل یا بانجاني رنګ باندې ولیدل شي د ګرام پازیټیو په نامه، او کله چې باکتریاوې د ګرام سټین څخه وروسته په پینک رنګ یا ګلابي رنګ باندې ولیدل شي د ګرام نیګیټیو په نامه باندې یادېږي، چې په وروستنیو سلایډونو کې به دغه باکتریاوې په مشخص ډول مطالعه شي. د اسید فاست سټین په ارتباط باید وویل شي چې دا هم د ګرام سټین په شکل یوه داسې طریقه ده چې د باکتریاوو د مشخص کولو لپاره استعمالیږي. په لابراتوار کې په باکتریاوو باندې کاربلفوسچین اضافه کیږي او بیا ورته حرارت ورکول کیږي، په نتیجه کې باکتریاوې سور رنګ اخلي او یا په یو تیز ګلابي رنګ باندې ښکاره کیږي. د دې عملیې څخه وروسته په دې باکتریاوو باندې اسید الکول اضافه کیږي، چې په نتیجه کې بعضې باکتریاوې په خپل ځان کې سور رنګ ساتي او بعضې د لاسه ورکوي. په دریمه مرحله کې په دې باکتریاوو باندې میتالین بلو اضافه کیږي. هغه باکتریاوې چې د کاربلفوسچین رنګ یې د لاسه نه دی ورکړی په خپل اولني حالت کې پاتې کیږي، یعنی سور رنګ ساتي، او هغه باکتریاوې چې د کاربلفوسچین رنګ یې د لاسه ورکړی دی په بلو یا ابي رنګ باندې ښکاره کیږي. نو د اسید فاست سټین د عملیې څخه وروسته کله چې باکتریاوې په سور شکل باندې ولیدل شي، د اسید فاست په نامه یادېږي، او هغه باکتریاوې چې د اسید فاست سټین د عملیې څخه وروسته په بلو یا ابي رنګ باندې ولیدل شي، د نن اسید فاست په نامه باندې یادېږي. د دغه عملی اصلي مقصد دا دی چې موږ ته مشخصې باکتریاوې راوښیي، هغه باکتریاوې چې د هغوی په جدار کې مایکولیک اسید موجود دي، مثلا مایکوبکټیریم توبرکلوزیس. باکتریاوې د ګرام سټین د عملیې په اساس په دوه ډوله تقسیمیږي، چې د ګرام پازیټیو په نامه او د ګرام نیګیټیو په نامه دي. ګرام پازیټیو هغه باکتریاوې دي چې د ګرام سټین د عملیې څخه وروسته په پرپل یا بانجاني رنګ باندې پاتې شي یا په بانجاني رنګ باندې ولیدل شي، او هغه باکتریاوې چې د ګرام سټین د عملیې څخه وروسته په پینک یا ګلابي رنګ باندې ولیدل شي د ګرام نیګیټیو په نامه یادېږي. په دې سلایډ کې به د ګرام پازیټیو باکتریاو په ارتباط خبرې وکړو او په بل سلایډ کې به د ګرام نیګیټیو باکتریاو په ارتباط خبرې وکړو. ګرام پازیټیو باکتریاوې د خپل شکل په لحاظ په دریو ډولونو تقسیمیږي، هغه چې ګرد شکل لري د کوکسای په نامه، هغه چې د میلې په شکل دي د راډز یا بسیلای په نامه، او هغه چې تارونه لري د فیلامنټس په نامه باندې یا برانچینګ فیلامنټس په نامه یادېږي. د کوکسای باکتریاوې د کتلیز له نظره په دوه ډوله دي، هغه چې کتلیز پازیټیو دي د کلسټرز یا غونچې په شکل ښکاره کیږي چې عبارت د سټافیلوکاکس څخه دي، او هغه چې کتلیز نیګیټیو دي د زنجیر په شکل ښکاره کیږي او عبارت د سټریپټوکاکس څخه دي. د سټافیلوکاکس باکتریاوې د کواګولیز له نظره په دوه ډوله دي، هغه چې کواګولیز مثبت دي د سټافیلوکاکس اوریس څخه عبارت دي، او هغه چې کواګولیز نیګیټیو دي د نووبیوسین په اساس په دوه ډوله دي.
هغه چې نووبیوسین سنسیټیو یا د نووبیوسین په مقابل کې حساس دي د سټافیلوکوکس اپیډرمایډس په نامه، او هغه چې د نووبیوسین په مقابل کې مقاوم دي د سټافیلوکوکس ساپروفایټیکس په نامه باندې یادېږي. د سټریپټوکاکس بکټریاوې د هیمالیزز له نظره په درې ډوله دي. هغه چې په قسمي ډول هیمالیزز ورکوي د الفا هیمولایتیک سټریپټوکاکس په نامه، هغه چې په مکمل شکل هیمالیزز ورکوي د بیتا هیمولایتیک سټریپټوکاکس په نامه، او هغه چې هیمالیزز نه ورکوي د ګاما هیمولایتیک سټریپټوکاکس په نامه باندې یادېږي. الفا هیمولایتیک سټریپټوکاکس په شین رنګ ښکاره کیږي او بیتا هیمولایتیک سټریپټوکاکس په صاف رنګ باندې معلومیږي. الفا هیمولایتیک سټریپټوکاکس بکټریاوې د اوپتوچین له نظره په دوه ډوله دي. هغه چې د اوپتوچین په مقابل کې سنسیټیو یا حساس دي او کپسول لري او د بایل په واسطه منحل کیږي د سټریپټوکاکس نمونیا په نامه یادېږي. هغه چې د اوپتوچین په مقابل کې مقاوم دي، کپسول نه لري، د بایل په واسطه نه منحل کیږي، د ویریډان سټریپټوکوکسای په نامه یادېږي، چې مهم ډولونه یې سټریپټوکاکس میوټانس او سټریپټوکاکس سانګویس دی. د بیتا هیمولایتیک سټریپټوکاکس بکټریاو کلاسیفیکیشن بیا د بسیتراسین په اساس صورت نیسي. هغه چې د بسیتراسین په مقابل کې سنسیټیو دي د سټریپټوکاکس پایوجنس په نامه یادېږي، چې بل نوم یې ګروپ A سټریپټوکاکس دی، او هغه چې د بسیتراسین په مقابل کې مقاوم دي د سټریپټوکاکس اګالکټیای په نامه یادېږي، چې بل نوم یې ګروپ B سټریپټوکاکس دی. د ګاما هیمولایتیک سټریپټوکاکس بیا په دوه ډوله دي چې د انټیروکاکس او د نن انټیروکاکس په نامه یادېږي. هغه چې په بایل باندې ګروت یا نشونما کولی شي او په 4.5% نرمل سلاین باندې هم نشونما کولی شي د انټیروکوکس فیکالس څخه عبارت دی، او هغه چې په بایل باندې نشونما کوي او په 4.5% نرمل سلاین باندې نشونما نشي کولی د سټریپټوکاکس بوویس څخه عبارت دی. د ګرام پازیټیو بکټریاو هغه شکل چې د میلی یا راډ په شکل دی په لاندې ډول دي: کولسټریډیم، کورنیبکټیریم، لیسټیریا، باسیلس او مایکوبکټیریم، چې په مایکوبکټیریم کې مایکوبکټیریم ټوبرکلوزز او مایکوبکټیریم اوویم سیلولر او مایکوبکټیریم لیپرا شامل دي. په کولسټریډیم کې د دې خپل نوې چې د کولسټریډیم ټیټانی، کولسټریډیم پرفرنجز، کولسټریډیم بوچولینم څخه عبارت دي. هغه بکټریاوې چې د خپل ځان څخه فیلامنټس لري په دوه ډول دي، چې د اکتینومایسیس اسرائیلی او د نوکارډیا څخه عبارت دي. اکتینومایسیس انایروبیک بکټریاوې دي او دوی اسید فاست نه دي، او هغه بکټریاوې چې هغوی اسید فاست دي او ایروبیک دي هغه د نوکارډیا څخه عبارت دي. یعنی نوکارډیا په بلو رنګ باندې معلومیږي، په پینک یا سور رنګ باندې معلومیږي، او اکتینومایسیس په بلو رنګ باندې معلومیږي د اسید فاست د عملیات څخه وروسته. د ګرام سټین له نظره هغه بکټریاوې چې رنګ نه اخلي او په پینک شکل باندې معلومیږي د ګرام نیګیټیو په نامه باندې یادېږي. د ګرام نیګیټیو بکټریاوې د خپل شکل په اساس په 4 برخو باندې تقسیمیږي یا په 4 نوعو یا ډولونو باندې تقسیمیږي. هغه بکټریاوې چې د کوکس په شکل دي خو 2 کوکسونه په یو ځای باندې راځي یعنی ډیپلوکوکسای دي، او هغه بکټریاوې چې د کوکس په شکل دي خو راډ ته پاتې کیږي یعنی د کوکس او د راډ ترمنځ یو مشترک شکل لري. او درېمه نوع هغه بکټریاوې دي چې هغوی د راډ په شکل دي. څلورم هغه نوع ده چې دوی د کامې یا کامه په شکل باندې دي او اکسیډیز پازیټیو دي. دغه هر یوې بیا په خپل نوبت خپل تقسیم بندي لري. هغه ګرام نیګیټیو بکټریاوې چې د ډیپلوکوکسای په شکل باندې راځي هغه 2 قسمه دي چې د نایسیریا میننجیټایډس او نایسیریا ګنوریا څخه عبارت دي. دا چې نایسیریا ګنوریا او نایسیریا میننجیټایډس د یو بل څخه فرق کو باید د مالټوز په واسطه باندې معلوم شي. هغه بکټریاوې چې مالټوز فرمنټ کولی شي یا تخمر کولی شي د نایسیریا میننجیټایډس څخه عبارت دي، او هغه چې مالټوز نشي فرمنټ کولی یا نشي تخمر کولی د نایسیریا ګنوریا څخه عبارت دي. نو په لنډ ډول ویلی شو چې نایسیریا ګنوریا او نایسیریا میننجیټایډس ډیپلوکوکسای ګرام نیګیټیو بکټریاوې دي. د ګرام نیګیټیو بکټریاو هغه شکل چې د کوکوی راډ په شکل باندې دي د هیمافیلس انفلوئنزا، د پاسچورلا ملټوسیډا، د بروسیلا او د بارډوټیلا پرټوزیس څخه عبارت دي.
د ګرام نګیټیو باکتریاو هغه شکلونه چې د راډ په شکل دي په خپله بیا په خپل نوبت د لکتوز په واسطه په دوه ډولونو تقسیمیږي. هغه راډ باکتریاوې چې لکتوز تخمر کولی شي او هغه راډ باکتریاوې چې لکتوز نشي تخمر کولی. هغه چې لکتوز فرمنټر دي یا لکتوز تخمر کولی شي په دوه نوع دي. هغه چې په عاجل، آني او زر ډول باندې یا ژر دغه لکتوز فرمنټ کوي د کلیبزیلا، اسکریشیا کولای او انټیروباکتر څخه عبارت دي. او هغه چې په قرار قلار یا په آهسته ډول باندې لکتوز فرمنټ کوي یا لکتوز ته تخمر ورکوي د سیتروباکتر او سراشیا څخه عبارت دي. هغه باکتریاوې چې لکتوز نشي فرمنټ کولی د اکسیدیز له نظره په دوه ډوله دي. یو هغه دي چې اکسیدیز مثبت دي او بل هغه چې اکسیدیز منفي دي. هغه چې اکسیدیز مثبت دي د سودوموناس ایروجینوزا څخه عبارت دي او هغه چې اکسیدیز منفي دي د شیګیلا، سلمانیلا، پروتیوز او یرسینا پیسټس څخه عبارت دي. د ګرام نګیټیو باکتریاو هغه شکل چې د کامې په شکل باندې ښکاره کیږي په درې ډوله دي. هغه چې په 42 درجه د سانتیګراډ کې نشونما کولی شي د کمپایلوباکتر جیجیونای څخه عبارت دي. او هغه چې په الکلاین میډیا باندې راغټیږي یا په هغې باندې نشونما کولی شي د ویبریو کولرا په نامه یادیږي. او هغه چې هغه چې یوریز تولیدوي د هلیکوباکتر پایلوري په نامه باندې یادیږي. په اخر کې د ټولو هغه ګرانو ډاکټر صاحبانو څخه چې تر اوسه یې دغه پریزنټیشن زموږ سره تعقیب کړ یوه نړۍ مننه کوم. د ډاکټرز فار افغانستان دغه پروګرام یوازینی موخه او هدف په افغانستان کې د ځوانو ډاکټر صاحبانو د علمي سویې لوړوالی دی. د پروګرام د لا بهتروالي په خاطر د ستاسو نظریاتو او پیشنهاداتو ته اړتیا لرو. که چیرته کوم نظر او پیشنهاد لرئ نو لطفاً د محترم استاد ناصر اوریا چې د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د انټرنیټي پاڼو مدیر مسؤل او چلوونکی دی د هغه د ایمیل د لارې یعنی naseroria@yahoo.com تماس نیولی شئ. تر بل پریزنټیشنه مو په لوی الله سپارم. الله مو مل.